ستا او د منظور پښتون ملګرتیا به همیشه دغه رقم قایم دایم وي انشاءالله دی د موږ مشر دی د قام د پښتون قام مشر دی د لر او بر افغان مشر دی زه به په حیثیت یو ورکر په حیثیت باندې د ده لاندې کار کوم یو جان مننه تشدد یعنې ټوپک نه راخلو خو مزاحمت کوو زه چې خپل کام منظم کم بیا زه ټوپک نه راخلم خو د ګیس پایپونه وباسم چې نه یې در پرېږدم د بجلي تارونه پرې کوم چې نه یې در پرېږدم مزاحمت کوو پاکستان ریاست په یو داسې حالاتو کې راګیر دی چې هیچا ته هم د انصاف د نمایندګي د پارلماني اختیاراتو دا د څوک تصور هم په د موجوده حالاتو کې نشي کولی چې هغه ته به دا شی نه لري ته وایې چې پارلمنټ هم بې اختیار دی بلکل بې اختیار سلامونه قدرمنو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست زموږ سره په کوټه کې د پی ټي ایم مشر منظور پښتون ناست دی علي وزیر ملګری دی علي وزیر 2 کاله په زندان کې تیر کو له ډېرو تکلیفونو له ډېرو پیښو بعد هغه هم خوښی سو آزاد دی د ده سره ملګری دی اول دا پوښتنه کوو چې کوټې ته راغلی موخه مو څه شته مقصد هم څه شي ده بسم الله الرحمن الرحیم ټولو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې ښې چارې مقصد هغه که کویټه ته راځو که هغه د پښتون وطن هره سیمه ته ځو او که هغه د دغو سیمو نه بهر چېرته پښتانه میخ هغه ته ورځو یو مو دی دا وطن د دغې وطن اولسونه بدحاله دي که د امن خبره کوې نو په دې وخت کې په نړۍ کې تر ټولو زیاته ناامنۍ دلته دي که بیا د بېروزګارۍ او د ناخواندګۍ خبره کوې هم په هغه کې لاندې دي خدای پاک ډېر زیات وسایل ورکړي دي ډېره ښکلې ځمکه یې ورکړې ده انسانان یې هم ښه تکړه خلک ورکړي دي خو بدبختانه به وجود د هر څه دوی خوار دي ذلیل دي تباه دي په اوسني وخت کې د دغې وطن هر هغه وګړی چې د وطن نه ځان خبر ساتي هغه ټولو ته معلومه ده چې حملې شروع دي په دې وطن کې د جنګ او د دهشتګردۍ یوه فضا جوړیږي د پښتنو د وهلو ته جوازونه پیدا کول کیږي د پښتنو په خاوره د ملیټري او ملیټنسي پیدا کولو ته لارې جوړیږي ګراوند جوړیږي هم په وخت باندې کار پکار دی په دې خاطر باندې چې د خپلو اولسونو سره زموږ هغه رابطه وي د خپلو خلکو سره زموږ خبره یوه وي سره پوهه وو د یو مقصد دپاره د دغې وطن د امن دپاره د دغې وطن د وسایلو دپاره زموږ او د دوی په خپل منځ کې یو شعوري رشته وي د دې قایم ساتلو دپاره نور مضبوطولو دپاره مونږ ګرځو هر ځای ته ځو دوم مقصد مو دلته زموږ تنظیمي ملګري وي چې مونږ باید وګورو چې زموږ تنظیم څومره کار کړی دی کومو ځایونو کې دوی فعال دي کوم نه دي فعال ظاهره خبره ده زموږ تنظیم کې به د ښه او بد معیار وي چې چا څومره ډېر ښه کارونه کړي دي چا بد کړي هغه وګورو نو تنظیمي دوره هم ده ورسره د خپل ولس سره کنټیکټ هم دی ربط هم دی زموږ سره یوازینی د خدای اراده خو که یو زور شته دی چې موږ د خپل وطن هر دشمن ته پې شکست ورکولی شو دا زموږ خپل قام دی د دې نه پرته بل قوت شته نه اوس زموږ دشمنان هم منظم دي هم په طاقت کې لوی دي په وجود کې لوی دي د هغې غټ دشمن وهلو دپاره به موږ هم یو غټ وجود قایموو یو غټ وجود به جوړوو غټ وجود چې جوړوې ته به د ټول قام سره راپیې راټولوې او بیا به یې منظم کوې بیا به په هغه نه پس د خپل دښمن سره مقابله کوې چې د خپلې خاورې دا بدحالي نوره ختمه شي نو دغه زموږ اغراض و مقاصدو په حواله سره دا خبره بیا کومه یو غل رقیب صاحب چې یو غل یا غله دي کور ته راوړي تر څو چې دوی په دیواله باندې هم دي تر دې وخت د کور د مالک هغه یو غږ څه وي چې پرې وکړي چې څوک یې هغه زورور دی په ټوپک نه د غله په ټوپک خو چې کله راننوځي او ستا تر دروازې او ستا تر کټ پر راورسېږي بیا هلته هغه هېڅ فایده نه کوي د پښتون وطن داسې د یو جنګونو او د تباهۍ او بربادۍ په د دیواله باندې دا چې په دې وخت کې کم غږ پرې وکړي چې په شا څوک
دا به په ډېر زورور شي نه هم زوروره حکمت عملي وي. کوشش کوو چې د دې لپاره په ولسي توګه هم او په هره توګه باندې زمینه برابره کړو. زموږ کوششونه دا په موږ فرض دي. نتیجې څه راځي؟ هره نتیجه هم چې راځي موږ خپل کوشش بیا هم نه پرېږدو، بیا یې هم کوو. نو تاسو وایاست چې مطلب موږ یو پر امنه توګه باندې خپل سفر شروع کړی دی، یعنی د غږ د لارې د اواز د لارې موږ غواړو چې خپل کام منظمه هم کړو او خپل مقصد ته ځان ورسوو. دغسې به دا الفاظ به نه وي چې کوم تا د کړل، خو دومره وایو بغیر ټوپک هم مزاحمت کېږي چې ولسونه وي چې دلته په لکونو پښتانه په یو ځای راغونډ شي او د ده بتې یا د دغې وسایل لوټ مار مخې ته ودرېږي په لکونو خلک او بند یې کړي هغه ټولې لارې، خو بند شوه لار. نو د مزاحمت موږ دا وایو چې موږ مزاحمت کوو. اوس د مزاحمت کوم شکل زموږ په وس دی، دا به زموږ د ولس څومره زموږ سره مربوط دی، څومره زموږ او د ولس په منځ کې ربط دی او څومره موږ منظم دي، دا په دې خواري باندې انحصار کوي. زموږ اول د تحریک کیسه وه چې موږ خپله بیانیه ورسوو، په مقابل کې موږ ته مشکلات راغلل، میډیا یې په موږ بند کړه، لارې راته ونیولې، هر ملګري پسې مې سړي سیخ کړل، چاته یې سیچو ورځه، چاته خپل ماما خان سردار دی هغه ورځه ته دا به ضایع شي هغه ته، چاته څوک دمکیانې وې، جیلونه وو، شهادتونه وو، د سره توپ جازونه ټانکونه وو، د سره میډیا وه، پوره منسټرانو پارلمانونه یې زموږ په خلاف ودرول، زموږ سره د یو رښتونی پیغام و او موږ ځنې وګټله. زموږ پیغام نن تر اسلام آباد، تر پنډۍ او تر لاهور او تر کراچۍ پورې هم هغه خلک چې یعنې هغه له پښتانه هم نه دي هغه هم ورته ارووي. دوهم زموږ د چې د هغې پیغام منونکي خلک راټول کړو او منظم یې کړو. په درېیم صف کې موږ بیا د هغې منظم خلکو په ذریعه باندې مزاحمت وکړو او د مزاحمت د لارې موږ د خپلې خاورې د هر څه د ګټلو یعنې هغه وینو څرک چې دا کېدلی شي امکان لري. تاسو چې کوم له کومه وخته خپل تاریخ شروع کړی، تاسو په کام کې خپل غږ څومره ګړندی وینئ چې تاسو په خپل مقصد کې څومره کامیابه شئ؟ زموږ مقصد څه دی؟ خو د کام مفادات راوړل. بالکل. دا اوس چې موږ څه کوو دا د هغې مفادات د ګټلو دپاره زموږ ترتیبات روان دي، یو ترتیب جوړوو. موږ د کام مفادات لا اوس نه دي ګټلي، خو په کومه طریقه ګټل شي هغه طریقه هم خپل ځان پې پوه هم خپل قام پې پوهوو. د هغې طریقې ته سفر څنګه شروع کېږي؟ هغه اول شی دی یو واضح پیغام دی، یو واضح هدف دی. بلکې موږ ټولو تنظیمونو ته وایو چې په اوس وخت کې تاسو نور کارونه پرېږدئ، بس خپل منشور په 2 پوینټونو وچلوئ، د دغې کام امن او وسایل. دغه ته چې خپل وسایل میلاو شي، په خاوره امن وي، دغه ژوند جوړ دی. نو دغه دا هم چې یو واضح موقف، یو واضح لاره، واضح دوست، واضح دښمن، دغه بیانیه دا تر ټولو اول ضروري وي چې انسان یو سفر وي. موږ وایو پښتانه د اتفاق وکړي، په څه شي دې وکړي؟ خو یو څوک خو به څه ږدي راته، څه خبره به ږدي، څه عمل به ږدي، څه لایحه عمل به راته ښیي. د پي ټي ایم سره پښتنو اتفاق ولې وکړو؟ خو یو کیسه ورته کېښوده، د مسلو ذکر یې وکړو، د هغې د حل خبره یې وکړه، د هغې دپاره یې سفر شروع کړو. نو پښتنو ورسره ملګرتیا وکړه. زه منم او ډېر د زړه نه منم چې پي ټي ایم موږ دغه خلک چې دا مخامخ کارو ښکارېږو، د دې نه هم زیات داسې خلک چې لا موږ نه پېژندو، خو د پي ټي ایم دپاره په خپل طرز کار کوي، د خپل وس مطابق کار کوي. د ټولو پښتنو یو مرسته ورته حاصله ده. لږ څه چې څومره پښتانه په پیغام نه پوهېدل، زموږ خوارۍ لګیا دي، هغې خواریو په نتیجه کې اوس ډېر پښتانه په ده پوهېږي او که لږ پاتې وي هم زموږ خوارۍ لا اوس هم لګیا دي. کیسه لا ځای ته رسېدلې نه ده. دا د پیرنګي څه کم 200 کاله کېږي چې راغلی دی او کار یې خراب کړی دی او لا کیسه روانه ده که نه. نو موږ اوس 15 کاله کېږي، نو د 15 کالو هغه نتیجې خو چاته نه شي ویلی چې په 15 کاله کې به څه نتیجه راکړي. دا د کام خبره ده. زموږ سفر جاري دی، په مزل نه یو ستړي، نه منزل ته ورستړي یو.
چې څومره مشکلات مو تیر کړل نور هم تیروو. ښه ډېرو ته مو خیال دی چې تیروي، نور هم سفر کوو، نور هم خواري کوو. د تیرې چې څومره مو کړي دي دا موږ ډېرې کمې شمارو. هر څه په دې نه زیات ته مې اراده ده، په دې نه زیات هر څه په ځان سختۍ هم تېرولی شو او په دې نه زیاته مونږ مبارزه ته هم اراده ده. تا وویل چې څومره کار به شوی، مونږ وایو چې مونږ به داسې 1-2% کار کړی وي، یعنې تر پیغام ته رسولی. بیا د خلکو منظم کول دي، بیا د دوی وسایل ګټل دي، بیا د هغه وسایلو نه د دوی څنګه خپل ژوند بدلیدلی شي هغه ته ترتیبات جوړول دي. په هغې بدل ژوند بیا مینټین څنګه هغه ته څنګه مستقل ساتلی شي په یوې ځای باندې، داسې په هغې نه پس د دنیا د نورو قومونو سره د سیالي څنګه برابرېدلی شي، د ده د ژبې، د ده د کلتور، د ده د ژوند، د ده د خاورې، د ده د خاورې د هر دود او دستور، د دې ټولو ته چې هر شی ساتي د سفر غواړي. مونږ چې څومره مزدوري کړې ده دا لا اوس مونږ نه یادوو، ځکه هم چې سهار ته لګیا شولې یو ځای د جوړولو که نه، نو 15 منټه پس څوک درته راځي چې نتیجه څه ده، نو ته خو ورته وایې چې ورور ماسخوتن راشه زه به درته وښیم که نه. کار روان کار روان نو کار روان دی، جوړېږي به. مونږ سستي نه ده کړې، غفلت مو نه دی کړی. یوه ورځ نه شي څوک راته ښودلی چې تاسو هلته خپل ناست وئ کار مو نه کولو. مونږ نلایقتوب هم نه دی کړی. خپل پیغام که چېرته هم رسوو نو په داسې طریقه رسوو چې په هغه کې دغه توان وي چې خلک هم پرې وپوهېږي او خلک د پښتنو د ترجماني ویې هم مني او یعنې پوره هم وي. د پښتنه کانفرنس پارټیانو چې دي مخکې ستاسو ډېره سخته ملګرتیا کوله، نور داسې ډېر قومي مشران ستا ملګري وو، نن ستا په جلسو په مظاهرو کې نه ښکاري. وجه یې څه ده؟ وجه یې څه ده؟ نو دوی نه ښکاري، باید د دوی نه تپوس وشي چې ولې که نه. مونږ خو داسې نه کوشش کړی دی او نه مو دی چې مونږ د پښتنه یو فرد هم خبر کړو. دا ځوان په دې ووځې څوک ریړې چلوي د چا دوکان دی، یو عام فرد دی، مونږ هغو ته ضرورت لرو. دا قامي تحریک دی، دا د قام هر وګړي ته ضرورت لري او دا د دوی تحریک دی. بیا زمونږ مشران هغه ته خو بیا ډېر ضرورت دی چې موږ سره وي. زمونږ به بیا هم کوشش دا وي چې هر څومره چې د پښتنو مشران دي چې هغه په خپل ردم سره د پی ټي ایم ملګري هم وي، په ملګرتیا وکړي. که څه وجوهات هم وي انشاءالله موږ به هغه ادراک کوو او جوړوو. بل دا دی چې ستاسو سفرونه مخکې ډېر مشکل دي، پابندیان نیولې په بلوچستان ته په داخلي باندې. دا وار ستاسو سفر څنګه؟ دا وار خو ډېر ښه و، خو نور راپورې ستړي دي دوی، ځکه چې د لارې په بند کولو یې وکتله. دی چې لاره بنده کړي موږ په پیدل روان شو، دی چې ګاډی بند کړي موږ په ټرک کې سو. موږ عوامي خلک یو، زما ولسونه د چا ټرک دی د چا ډبه ده، څوک په پیدل تللی شي، په ټولو کې یو ورسره، په یو کې هم موږ انکار نه دی کړی. د ولسي مزاحمت هم ولیدو، ویې ویشتلو په دې پرې. زما ملګري زخمیان شوي دي په دې کې، نیولي یې یو، زمونږ ملګرو وهل خوړلي دي، زمونږ ملګرو لارې بندول، پیدل تاګونه، هره یوه حربه یې استعمال کړله، د ته اخر پته ولګېدله چې څو هم زه خپل لا سختي زیاته کوم دومره به خلک لا هم زیات راوځي. نو دې ځل مشکلات دومره نه وو. بل دا ما ویل چې پښتنو قدرمن علي وزیر صاحب هم دا د مجلس راورسېد، هغه سره بیا بعد خبره کوو. خو یوه پوښتنه دا کوم چې د پښتنو کلتور پښتو چې ده د پښتو خپل هم یو قانون دی، یعنی دا به موږ ویل چې چا پښتو وکړه بس نو پښتو یې وکړه بس دا ختمه ده، د برې لیک دی. اوس هغه زموږ پښتو څونه پاته ده، زموږ کلتوري اړخ چې دی هغه زموږ خواني سپین ږیري ډېر ځیرک وله، یعنی هغه قامي شعور سره و. د کلي ځوان ورته معلومېدی غږ یې پکوئ، په کور کې پام کوئ. هغه ځیرکتوب په زموږ په سپین ږیرو کې اوس پاته دی. اوس زموږ سپین ږیري هم داسې ډېر کمزوري سوي دي له وختونو راهیسې جګړې. ژبې یا د کلتور خبره کېږي نو دا به د یو تر ټولو غټه خبره دا ده چې یو قام خپل سټیټ لري که نه. جرمنیان خپل ځان ته ملک لري نو زر کاله کې خو د ژبه کې فرق راشي. کلتور پلس ماینس به جرمنیان خپل سټیټ لري، په هغه کې به فیصله کوي چې کوم کلتور موږ ساتو او کوم نقصان دی نور یې نه ساتو. هغه چینجز به د ټول قام په مشوره وي. د دوی په وسایلو باندې به هیڅوک بل څوک
نشي قبضه کولی ولې سټیټ لري نو پښتانه دلته سټیټ لیس ژوند تېروي د سټیټ بغیر ژوند تېروي د دوی کلتور او ژبې او داسې نور اقدارو د سپکاوي دومره کوښښونه شوي دي چې که نن هم یو ځوان راپورته شي په یو چینل باندې د اردو چینل دی پښتو ژبه ووهي نو دا به یو لویه مسخره وي یو لویه مسخره به ځنې جوړه شي یو لویه ټوکه به ځنې جوړه شي یو لوی تذلیل به یې وشي که د خپل کلچر په اصولو کې ورته ناست و دی به جاهل ښکاري ژبه خو نه وي جاهله خو خبرې به جاهلي وي که څوک وي زمونږ خو پوره ژبه ته که ته ډېرې روغې خبرې د عقل خبرې د فکر خبرې او د ټولې دنیا د یو مثبت بدلون خبرې هم پکې وکړي هغه ته به جاهل ښکاري دا پښتو وایي که په خپل کلچر یې دا جاهل دی پوره ژبه او کلتور یې د جهل سره تشبیه کړي دي نو یقینا که د اقدارو خبره کوو نو دا یو فرق شته چې کلیوالو خلکو خپل روایات رواج دود دستور لږ زیات پریزرو کړي دي محفوظ ساتلي دي په مقابله د ښارونو خو موږ به که چیرې توان ولرو نو د پښتنو مشران باید خپل دود دستور کلتور ژبه د دې په حواله په دې کې چینجز بدلونونه کوم په کار دي کوم نه دي په کار کوم داسې کلتور دی چې هغه په دې معاشه کې مثبت دی باید ډېر یې خپل کړو کوم داسې دی چې هغه منفي دی تکلیف رسوي انساني حقوق نه پکې پوره کېږي هغه لرې کړو نو دغه دپاره هم یوګا په کار دی پښتانه د سر د بچ کولو ادراک نه لري نو ظاهره خبره د کلتور او ژبې دا خو سر وي خو هغه به کېږي نو له موږ سره قدرمن علي وزیر صاحب ناست دی د هغه موږ اول دا سوال کوو چې تاسو د پاکستان د عدلیې له سیسټمه څومره مطمئنه یاست مهرباني شکریه نو عدلیه داسې دی هم که چې تاسو ته هم ښکاره کېږي چې تر اوسه پورې تقریبا د موږ یو کیس دی هغه 4 کاله وشول چې دی په ټرایل کې روان دی تر اوسه پورې یو ګواه په هغه کې نشي پیښ صرف تګ او راتګ دی بل داسې دی چې عدلیه چې تاسو وګورئ په د موجوده حالاتو کې د عدلیه چې کوم کردار دی په ریاستي حوالې سره د خپلې ادارې په حوالې سره نو زه دا وایم چې تر اوسه پورې په هرې ادارې نه پاکستان کې مطمئنوالی نشته خو عدلیه نه بیخي زیات دی ځکه چې په هغه کې د خلکو د انصاف حواله توقع وي د انصاف په هیله باندې ودرومي او د انصاف ځای دی په یوه ریاست کې عدلیه چې کوم جوډیشلي سیسټم وي هغه خلکو ته عوام ته انصاف ورکوي او ظالم او د مظلوم په منځ کې چې د کومه د حق فیصله وي هم که ظالم وي هغې ته سزا ورکوي او مظلوم ته انصاف ورکوي نو دا تر اوسه پورې د پاکستان په عدلیه کې داسې نشته که اوس دا ریسنټلی تاسو مثال وګورئ چې دوی دا کسان ونیول چې دغه د پاکستان فوجو مجسمې راغورځولې دي چې د کور کمانډر په کور باندې اټیک کړي دي بس راووتل دوه خبرې وکړي چې مشترکه انصاف پریښ بیا نه که فوجي ټرایل شته نه نور مقدمات شته بس هغه صفا شول او د بله پارټۍ کې شامله شول نو دا د عدلیه کردار دی چې هر څوک تا نشي مطلب دا دی هم که نه چې دلته کرنیل جج هم دی کرنیل بیوروکریټ هم دی کرنیل دلته د فوج کرنیل هغه د هغه په لاس کې د ژوند هم دی مطلب د ستا د وسایلو اختیار هم د په لاس کې دی یعنی چې کرنیل هلته د جوډیشلي جج په ځای باندې چې ناست دی هغه د ستا هر څه دی نو اوس که ډایرکټ نه دی انډایرکټ دی دوی په عدلیه کې ته وایې چې پاکستان عدلیه ازاده نه ده نه ازاده خو څه کې بیخي زه وایم چې د ځینې ججان خو بالکل د دې په شکل کې ناست دي بل ما دا ویلې چې دا کوم وخت چې تاسو په زندان کې واس بند واس دا سیاسي چې کوم پارټیان دي کانفرنس پارټیان دي د دې د جدوجہد تاسو مطمئنه یاست چې تاسو پارټي نظر پورته کړی بیا پارلمان ته د پارلمان غړی هغو څونه مرسته وکړه د سیاسي پارټیانو جمهوري پسندو خلکو قوتونو څونه مرسته وکړه ستا په خلاصولو کې مهرباني داسې دي چې څومره کوم پرست تنظیمونه دي یا نور عام ولس دی یا سماجي خلک دي یا نور د پاکستان تنظیمونه دي هر چا چې څومره کوشش کړی دی موږ شکریا ادا کوو موږ د دې ډیره مننه کوو چې دې په هغه وخت کې چې موږ په تنظیم باندې هم مشکلات او بل په ما باندې خصوصا زیات او دې چې په هغه وخت کې د تنظیم په حواله سره یا زما په حواله سره چې څومره مرسته کړې وي جدوجہد یې کړی وي اواز یې پورته کړی وي شکریا ادا کوو تر څو پورې چې پارلیمنټ ته د پارلیمنټ خبره دا خو موږ څو واره هم کړې ده
چې د پاکستان پارلیمنت اسې یو فرضي نمونه ده، اسې یو سمبل ده، یو علامت دی، هغې سره اختیار نشته. اوس که تاسو وګورئ د عمران فیصلې هم بل چا کولې، دا اوس پارلیمنت هم چې دی د دې فیصلې نور څوک کی. لکه تاسو په د موجوده حالاتو کې چې وګورئ د پارټي جوړول، پارټي ماتول او په پارټیانو کې شاملول، نوې پارټي جوړول، دا ټول د دې کار دی. نو په دې وخت کې د پاکستان په ټولو ادارو کې مطمئنول دا زه وایم چې د پارلیمنت نه روان څه تر عدلیه پورې، عدلیه نه تر روان څه تر عسکري ادارو پورې او د سیول بیوروکراسي پورې روانې سي. زه